حاجي صاحب خلاص الله داس خاطره ماته نه بزله کې هغه ډېره خطرناکه خاطره چې ما تېره دا نه سمېلی هغه بیا پټه ته بیانوم مایک بنده اوسه بس ولاکه ته بوده لاس په ګرنیټ درته ولاړ یم لاس په ګرنیټ درته ولاړ یم یا خلګیرکه یا د کور الوزوم دومره ګرمي ده الحمدلله نه خپلې زما نه غوړ رامات دي سلامونه وخت مو بخیر درنو لیدونکو د لایک افغانستان یوټیوب چینل دی زه نصرت الله ساحل نن یو ډېر لرې ولایت ته راغلی یم د خوست ولایت او سرګردان چوک دا چې دلته ښاریان په دې نیمه شپه کې به څه بوخت دي او زموږ هېوادوال څه کوي دلته نو د هوټلو یو رسته ده هوټلونه دي ډېر زیات رستورانټونه دي او ماشاءالله تقریبا 9 بجې دي او دلته اوس هم ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده ورځو د خپلو هېوادوالو سره خبرې اترې کوو ټکالې به ورسره وکړو د چا نه به ټوکې واورو د چا نه به ترنم واورو راځئ چې ورشو د دوی د کاروبار په اړه خبر شو ګورو چې د دوی کاروبار څنګه دی د تحولاتو په راتلو سره د پخوا په څېر د دوی کاروبار شته او که نه شته راځئ ورځو دوی سره خبرې اترې کوو تر پایه راسره ملتیا وکړو درنو لیدونکو یو رستورانټ ته راورسېدلو چې ماشاءالله هر څه پکې پیدا کېږي داسې څه دلته پیدا کېږي پخول کېږي چې هغه په کابل کې نه پیدا کېږي لکه چې ګورو چولې دي او بامیه یا بینډۍ هم دلته پخېږي دلته یو مسؤل چې دی دوی سره به خبرې اترې وکړو ګورو چې د دوی کاروبار څه دی ولې خبرې نه کوې قاري صاحب ښه جوړ یې صحت ښه دی ژوند ښه دی مننه څنګه غوسه یې نه یې غوسه ولې غوسه وم مونږ دومره لرې ځای نه راغلو 3-4 ولایته مو شاته پرېوستل ستاسې څنګ ته راغلو چې خبرې وکړو ته وایې چې زه خبره نه کوم ما درته مخکې نه ویل ولې څه خبره ده ولا خوند نه راکوي چې په د ټي وي کې ښکاره شي ښه ټي وي کې دې نه ښه یوټیوب چینل کې دې ښه خو په چینل کې خو مثال خوند نه راکوي ښه ده خیر مونږ ستاسو پوښتنې ته راغلي ستاسو د کاروبار په اړه غواړو چې لیدونکي او خپل هېوادوال خبر کړو کاروبار مو څنګه دی شکر ښه دی والا دلته تاسو په دې هوټل کې څو رقمه خواړه پخوئ خو یو چولې دی بینډۍ دی چپلی کباب ده سیخ کباب ده سیجي چرګه ده سره کړې چرګه ده جګر ده دا شیان دي قاري صاحب د څه شي خرڅلاو ښه دی ډېر دی چې ښه ډېر خلک اخلي دلته وګورم ترکاري باب هم پخوي ترکاري باب ډېر اخلي که د نور غوښه یې خوست خلک غوښې سره ډېره مینه لري یوازې غوښې ډېر اخلي او دلته کوم څوک چې مسافر دي مثلا یا محصلین دي راغلي دلته اطاقونه نیولي مونږ ولیدل هغوی څنګ ته مو ورغلي نو هغوی بیا څه شی ډېر کاروي هغوی اکثره کورخې چولې وخوړلې کورخې چولې بینډۍ د فارسیوانان یا دري ژبې خلک هم دلته شته دی شته رقم په رقم خلک شته 4 شولت خلک موجود دي قاري صاحب قوانین خو داسې بدخویه ښکاري لږ غوسه ښکاري کله کله ټوکې کې د دوستانو سره ملګرو سره وکړه نه والا ټوکې موکې نه کوم نو څنګه په خندا شو نو خامخا ته چې د غوسه یم ویسه غوسه خو یې که نه ته میلمه یې خفه نه شي نه غوسه نه یم ښه چې میلمه نه خفه کې نو موږ ته میلمستیا وکړه یو ټوکه راته ووایه ټوکې موکې مې نه دي زده خفه کېږم څه زده دي بس د څه مې ته وې دا مې زده دی خوستی لهجه کې دی کوم څه نه دي زده یو جمله راته ووایې ټپې دي زده شعر دي زده خوستی لهجه کې نه والا شعر میرو سره مې علاقه نشته شعر سره د علاقه نشته دلته دا اول موږ پیل هم له تاسو څخه وکړو دلته دغه دوستان زیاتره ځان پټوي چې زما شعر مې زده ټوکې مې زده ټپې مې زده ته راته یو کس ګیر کې راکړه چې ټپې یا شعرونه زده اوسي ګوډ وینې هر څه زده دي هر څه زده دي ښه بس هغه څنګ ته به ورشو هر څه زده دي بله بله خو هغه څنګ ته مور شو لیدونکو راځئ ملتیا را سره وکړئ دوست راته یو ملګری په ګیر راکړو چې ورشو هغوی سره هم خبرې اترې وکړو صبر چې ما خو نه خم نه ګوتې راته وښایه وروره نو ورځو دوی سره هم خبرې کوو دغه ده څنګ ته راغلو السلام علیکم جوړ بخیر طبیعت ښه ده ژوند ښه ده ډېره مننه ژوندی اوس څومره خوله شوی دومره ګرمي ده الحمدلله نه خپلې زما نه غوړ رامات دي
ته لږ اخوا لاړ شي دا غوړو په اړه به هم خبرې وکړي دا غوړ ولې رامات دي دا غواړي دې نه ماته چې چات ته ځګيږي چات نه ربيږي چت نه رابهېږي هو. خو تا خو بیا تاوان هم نه کې بیرته کړای ته راځي او بیرته کړای تر دا ښه خبر ده موږ ګاټه کې ته په ګټه کې خو خلک د مریضۍ نه مړه کړه نه مرزه ټول د مریضان کړه نه مړه کېږي خدای پازل دا څه وي ټول ګوره دا ټول مشتریان دلته چې ولاړ دي ټول ستاسو مینهوالان دي ستاسو څنګ ته راغلي دا مشتریان دي دا خبرې مه کوه سبا دې څنګ ته نه راځي دا یو تاسو سره غپ شپ لګوم خو دا خبره چې ستانه ګپ لګیا نو ټوکه راته وکړه څه کومه ټوکه وکم چې کومه ټوکه دې خوستۍ لهجه کې ووایه خوسته لږه کې بله ما ته نه پزله کېږي ښه ټپه ووایه ټپنه شوه شعر ووایه والله نه یو څه خو به وایې ګوره دا ټول په تمه دی چې ته یو څه ووایې څه وایه دا وزې والا وایې وکړه واقعا ډېر جالب تاسو نه ډېره مننه کاروبار کې د الله تعالی برکت واچوه کور مو ودان ګوره لیدونکي یو ټوکه مو کوه مینهوال دي دا ټول ستا مینهوال دي ما تندې راغلي تا ته راغلي والله که یاد نه دا ټول تا ته راغلي ګوره ګرمي هم ډېره ده یو ټوکه وکړه د یوه ټوکه مې په زړه وه چې توا مې کړه والله که بله په یاد ښه یو جالبه خاطره ووایه تر څومره وخت کېږي هوټل لرې ها دا 4 میاشتې کېږي 4 میاشتې کې خو طبعا ډېر عمر دی یو جالبه خاطره خو ورمان تېره شوې والله داسې خاطره ماته نه پزله کېږي هغه ډېره خطرناکه خاطره ده چې په ما تېره دا نه سمېله هغه بیا پټه درته بیانوم مایک بنده اوسه بس والله که ته ډېره مننه کور دی والا درنو لیدونکو دغه رسته کې چې موږ یو دلته نو ټول هوټلې دي او ډېر زیات ګڼه ګوڼه هم لري واقعا دلته راغلو یو کاکا څنګ ته چې دوی سره خبرې اترې وکړي دوی هم هوټل لري حاجي صاحب خو لاړه او تاسو خو راشئ که نه سلام جوړې ښه جوړې تکړه ښه دی خیراتي ده ډېره مننه په اصل کې لږ به د خواته لاړ شو دا کړی به ښکاره شي ښه په اصل کې د خوست ولایت هستئ که د بل ځای دا لوګر ولایت د لوګر ولایت بیا دلته مسافر هستئ که نه دلته والا موږ ډېر وخت وته شل 15 کاله مو وته ښه دلته نو مېشت شوي او دلته مشته شوي دلته م ځایونه خپل شکر الحمدلله څنګه دی یوازې همدا هوټل چلوئ که نور کاروبار هم لرئ هغه هوټل چلوو والا څنګه دی کاروبار والا شکر ده که ده خدای نه راضي یو ډېر ته خو د خوست نه د لوګر ولایت زمونږ افغانستان کې هر ولایت کې خپل بیل بیل خواړه لري هر ولایت که نه مثلا ازبکي قابلي لرو منتو لرو د لوګر ولایت هغه مشهوره خواړه کوم یو دي شونه خواړه خو اوس مونږ کابلي پخو کابلي ختم شوي دی دلته هم پخوئ دلته هم پخو څنګه دی کاروبار قابلي خلک والا شکر ده الحمدلله که دی ښه ده شکر چې ښه دی مونږ غواړو خوستۍ لهجه کې چا نه ټپې واورو ټوکې ټکالې واورو یا هم شعرونه واورو څوک به راته وایي تاسو وایئ که دا شاګرد به وایي یو سړی به ته برابر کړو او یو سړی راته پیدا کړه کنه چې مونږ ته خوستۍ لهجه کې مونږ سره خبرې وکړو دیگه گپ زن چه بیا گپ بزن که بیا خیلی میریم که تازی گپ میزنیم خب بله خب دوستای عزیز اینجا دوست ما هست امروز هم گپ میزنیم میبینیم که بر ما چی میگه سلام برادر خوب هستیم درستی بخیری سلامت باشی زنده باشی چول داری والله شکر است الحمدلله گرمی زیاد نیست والله خود گرمی فکر چالان که ما رو از گرمی کشته اوجا روغن سرد میشه خب بر ما یک خاطر جالب میگی فکایی میگی یا هم کدام شعر میگی زمزمه میکنی والله خو چیزی یاد ندارم نه یک چیز خوب باید بگین سعی کنید برادر ما گفت که میتونه نه والله یاد ما دیگه شما کدام از یک دو ولایت پیش آمدیم مسافر هستین بر ما یک چیزی بگین شما والله این تو چیزی در ذهنم نمیاد که براتون بگم یک چیز خوب باید بگی عاشق شدی نه این کاکا چیت میشه این کاکا از خود باز خودگاه ما میشه خوب برو از این شرم نکو حقیقت بگو عاشق شدی یا نه نه تو والا برو فکر از این نیست نه ما شکر عروسی کردیم عروسی کردی خب با چی ذوقی خودت داشتی یا با چی فامیل گرفتی نه باز فامیل گرفته خب فامیل از خودتون هست دیگه نه نه از خودم خب برو شکر خاله یک چیزی برمون نمیگی عاشق هم نشدی کدام شعر چیزی یاد نمیاد خب سلامت باش در کار بارتون برکت خوش باش خیر بگم درنو لیدونکو داسې به مخکې ملاړ شو نورو لیدونکو سره به دوستانو سره به هم خبرې اترې وکړو دلته ډېر زیات خلک دي دوستان دي داسې یو کس باید پیدا کړو چې موږ ته په خوستۍ لهجه کې شعرونه یې هم ټپې ووایي نو راځئ چې ورشو نور سم خبرې اترې وکړو زموږ ویډیو را سره تر پایه وګورئ درنو لیدونکو دلته یو ډله دوستان ناست دي ورځو دوی سره هم خبرې اترې کوو ګورو چې ماشاءالله چای هم تیار دی ټول دوستان ښه خوشحاله ناست و راغلو څنګ ته چې خبرې اترې ورسره وکړو سلام جوړ په خیر شکر الحمدلله زنده باش
سلامت باشی، زنده باشی. از کجا هستی؟ از گردز. از گردیز هستی که مسافر هستی؟ ها. خانه میجاست یا از در گردیز است؟ نه، در گردز است. خب یه چیکار میکنی؟ مصروف چیکار هستین؟ حالا این در نونبایی می باشیم. خود نانوایی میباشی؟ آه. نانوایی از خودتان است؟ نه، از دیگه مردم است. کارگر است. خب ما اینجا آمدیم از کابل. خواستیم امروی مردم خوست جا امروی یگان دوستای ما اولش بگیریم، راش قصه کنیم، اول وطندارای خدا بگیریم. هیچ یگان دوستا ما رو گفت برادر ما بسیار خوب فکایی، شعر، زمزمه هر چیز یاد داره. چی بر ما میگی؟ و شعر من خو یاد ندارم خود. دیگه گپ باتون زد ما. خب گپ میزنیم یا قصه داریم بخیر. دوستای خودت پرسان میکنیم که چی یاد داره. این برادر ما چی یاد داره؟ یک زمزمه کوتاه وطن کن زمزمه یاد داره. زمزمه کنه. نه سعی کن برادر خودت میگن همکار تو هم است. خب یک زمزمه تو میگه. چه بگم والا غلط نشه. نه خب غلط شد ما کات میکنیم اثر میگیره. نه نمیشه. خب برو یک کم یک کوتاه یک جمله شو زمزمه. کم اینا سعی کن کل دوستایت است. نه چه بگم. بیگانه ها کسی نه. نه بیگانه خو نیستن. فهمیدی نه؟ خب یک زمزمه لوگری میشنویم برو. نه والا نه یاد ندارم. نه سعی کن برادر ما میگه که نه سعی کن چه نه جوان والا است. گرد باشه جوان است. نیستن به خدا. نه باید بشنویم دیگه یک زمزمه تا باید بشنویم. نه والا چه بگیم دیگه. خب یک فکایی با ما بگو. نه خواندن ها هست گرد ورد است بدت نمیخوره خب. خب چی میگه بر من فکایی یا کدوم چیز یاد نداری؟ یاد داره نه پورا والا. میگه پاسه. سعی کن میگه فول فکایی گفتی فول فکایی باز است. فکایی یاد داره. خودت چی یاد داری؟ خود من چیز یاد ندارم. اصلا خودت یاد نداری دیگه نگیری ما میگی. کراچی میچالونه این. چی کراچی داره؟ آه. خب کراچی خدا را خیر او را باند دیگه دوستا کلش منتظر خودت است. نه والا چیز یاد ندارم. سعی کن بیادر ما قسم هم داد برتنی باید بخونه. بخونه. باید. نه چرا بخوانی؟ میگه چی را بخوام یک فرمایش بده برای. یک خوب شعر بخشش بخوانی، یک خوب خواندن بخشش کن. یک چیز همون شعر خوبه. همون شعرش بخوان. همون شعرش خوبه از برو همون شعرش هم میگیریم خلاص. لاس په ګرنټ درته ولاړ یم لاس په ګرنټ درته ولاړ یم یا خلګیرکه یا د کور الوزوم. واه دومره ظالمه. نه خب ظلم نکو. خوشحال باشین امروی دوستایتان سلامت باشین زنده باشین. تشکر زنده باشین بخیر باشین. خوش باشین. درنو لیدونکو زموږ د نن ورځې ویډیو هم په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا چې یا خوست ولایت یا هم کمبل ولایت ته ځو یا هم کابل ولایت ته بېرته ځو او ستاسې درنو زه تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارم. الله تعالی مو مل شي.